منتظر بابا وایي ازرجانه تا ترې ډالۍ وي وایي دا ستا پیکی څنګه خبرې کوي او زما زړګی څنګه خبرې کوي او ما او رقیب به سره نه مخ کوئ تیل او تیلی څنګه خبرې کوي ملګرو سلامونه مې واخلئ د چلغوزو جیبونه ډک کا د ژمي شپله مشغوله به پې کوونه داسې د یخه په دغه شپو ورځو کې کله کله موږ راشو د ډېر قدرمن ډاکټر کرن خان استاد زیته دلته موږ ملګري راغونډ شو زمونږ د لرې لرې سیمو نه زمونږ مشران راغلي وي شاعران راغلي وي کاوي وي حلواګانې وي او رښتیا خبره دا ده چې زما او د حلوا او د ګازرو حلوا په ژمي کې یوه ډېره ژوره مینه وي او اړیکه وي خوشحاله یم ډېر محترم محمد ګل منصور صاحب زمونږ د سوات د سیمې یو ډېر چابک غږ دی او په استادانو شاعرانو کې زمونږ شمارلی کېږي هغو راغلي دي اظهر خان ناست دی کامل جان او ګیر چاپېره ډېر خواږه چا چې حلواګانې راوړي دي نومونه یې نه لرم بیا قربا پروري کېږي خو خوشحاله و ناڅاپي بنډار مو را جوړ کړو شعرونه به ویو منصور صاحب به اورو او ډاکټر صاحب به اورو د دې محفل نه به خوند لرو زمونږ مودا دا وي چې هره لمحه کامل جانه دا د ژوند ډېره قیمتي او ښکلې لمحه ده دا مثبت ویسته پکار دی دا ښایسته ویسته پکار دی او زه به دلته د هغه ټولو مثبت فکرونو مننه کومه څوک چې زمونږ د سوشل میډیا د لارې زمونږ د فیسبوک زمونږ د یوټیوب د لارې لګیا دي او د دې کار په اهمیت باندې پوهیږي چې دا شعر یوازې شعر نه دی دا زما د خاورې زیږېدلی ټوکېدلی احساس دی دا زما جړېدلي دردېدلي ماښامي دي دا زما انډیجنس کلچر دی دا زما ښکلا ده دا زما جمالیت دي نو د هغه ملګرو مننه کومه منصور صاحب د روایتو تر مخه اول به خپل یو دوه درې شعرونه ووایم بیا به تاسو واورو بیا به ډېر محترم استادجي واورو استادجي شعر دی چې یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او رقیب نه غاړې وځم نو یار به پې وهم نولی به داسې پوه کړم چې خامار به پې وهم منصور جانه د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم کامل جانه د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم او کلهم پښتونخوا به په غاڼګول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم او افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم د دغې سره ډېر قدرمن محترم محمد ګل منصور صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راسره خپل تازه کلام شریک کړي زما دا خوښه وه چې داسې را پیدا دې شمه زه د انسان یم او د خلکو د خندا دې شم ما کله دا وی چې نازک دې شم بې زوره دې شم ما کله دا وی چې نازک دې شم بې زوره دې شم ما کله دا وی چې په شته کور کې بې کوره دې شم ما کله دا وی چې بې خوره او بې روره دې شم ما کله دا وی چې د خپلې مور جدا دې شم زه د انسان یم او د خلکو د خندا دې شم خپل پلار د کوره چې ویستلم نو دا مې وجني د خپلې خور هغه سلګۍ هغه غوغا مې وجني زه به دا هېر کړم د بېوسه مور ژړا مې وجني اوس دا حد نه دی چې ژړا کې په خندا دې شمه زه د انسان یم او د خلکو د خندا دې شمه بیا وایي چې څومره بې ویرې د نبي د امتیانو خندل څومره بې ویرې د نبي د امتیانو خندل خدایه په ما پورې چې داسې انسانانو خندل ستا په تخلیق پورې توبه مسلمانانو خندل دا کفر نه دی چې د ځانه بې پروا دي شم زه انسان یم خلکو د خندا دي شم نثار افریدی صاحب ډېر قدرمن نثار صاحب ته موږ سره خپل څه تازه شریک کا ډېر خوند به وکړي او ما او کامل جان په یوه چمچۍ باندې حلوا خورو جي مینه نوره څنګه وي نه خوره حال د خپل زړه ښکاره کولی نه شم حال د خپل زړه ښکاره کولی نه شم څه وکړم درد یې پټولی نه شم یو بېوسي بل د رقیب د لاسه یو بېوسي بل د رقیب د لاسه ګل ورته زلفو کې ټومبلی نه شم دغه مې زړه و چې درکړی مې دی دغه مې زړه و چې درکړی مې دی په نورو خلکو یې سپارلی نه شم او زه خو مین یم شوګیرې به کوم
زه خو مین یم شوګیرې به کوم خو تا د خوب او خبره نه شم نور نه مه پوښته د زړه حالونه نور رانه مه پوښته د زړه حالونه باریک تارونه دي چړای نه شي واه 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 او باڼه د ښکته کړي پورته نه شي باڼه د ښکته کړي پورته نه شي بیا د رخسار ته زه لیدلی نه شم واه واه ته پکې اوسې ستا نثار یم اخر ته پکې اوسې ستا نثار یم اخر پېښور ځکه پرېښودلی نه شم واه 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 نثار افریدي صاحب ډېر ښه د نثار افریدي صاحب د لهجې نه ماته د منتظر شینواري بابا یو 2-3 شعرونه رایاد شو منتظر بابا وایي ازرجانه تا ترې ډالۍ وي وایي دا ستا پیکی څنګه خبرې کوي او زما زړګی څنګه خبرې کوي او ما او رقیب به سره نه مخ کوئ تیل او تیلی څنګه خبرې کوي او خالې حکومت غواړي د مخ په کابل دا پنجابی څنګه خبرې کوي الله دې منتظر بابا وبخي ازرجانه ته کومه خبره شریکول غواړي یا کومه ټپه کول غواړي زه به څه ووایم تاسو شعرونه ډېر خوند وکړو د افریدي صاحب او د منصور صاحب اوس پر کرن لاله او خوشحاله اوسئ ډېره مینه او احترام کامل جانه ته کومه خبره کول غواړې څنګه چې خبرې کړو دا تارونه به نه چېړو دا تارونه ډاکټر صاحب ته ډېره مینه او احترام خوشحاله اوسئ قدرمنو وایي چې خدای دې په واورو کې حصار کا چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه د ډېر محترم استاذ تود دربار تود بڼغالې ښاغلي ډاکټر کرم خان صاحب ته بلنه ورکومه چې صدارتي کلام راسره راشریک کړي مننه افسر جانه خوشحاله اوسئ ستا په راتګ همیشه موږ داسې تاوده محفلونه را جوړ شوي دي بلکې ځوانانو ته دې یو روح بخلی دی او دا زه په ډاډ سره وایم زه ډېر لږ تعریف کوم د چا که نه او بې ځایه تعریفونه مې خوښېږي هم نه خو افسر زموږ سره هغه زلمی دی هغه ځوان دی چې بلا ځوانان پې مین دي کار کوي د جرنالیزم د لارې کار کوي سټیزن جرنالیزم د لارې کار کوي ناڅاپي مشاعرې کوي د کلتور په نوم باندې د دې والې ځلې د چانه پټې نه دي خپل شعرونه به څو شریک کړمه چې خودزاري مې وکړه ښه مې وکړه نه وه په کار خودزاري مې وکړه ښه مې وکړه نه وه په کار خودزاري مې وکړه ښه مې وکړه نه وه په کار خوشې خوارې نه وه په کار او د سړیتوب په اخرۍ پیړۍ کې ژوند کوم د سړیتوب په اخرۍ پیړۍ کې ژوند کوم د سړیتوب په اخرۍ پیړۍ کې ژوند کوم وخت ته زاري مې وکړه ښه مې وکړه نه وه په کار او دلته په شا په شا خرڅېږي ګوره خیال به کوي دلته به شا په شا خرڅېږي ګوره خیال به کوي دا هوښیاري مې وکړه ښه مې وکړه نه وه په کار او لکه د پلار لکه ورور لکه د ورور مې ورته ځان وقف کړ لکه د پلار لکه د ورور مې ورته ځان وقف کړو تابعداري مې وکړه ښه مې وکړه نه وه په کار ښه شعر دی لکه د پلار لکه د ورور مې ورته ځان وقف کړ تابعداري مې وکړه ښه مې وکړه نه وه په کار او ستا په مینت ستا په عادت مې خپل ارمان خفه کړ ستا په مینت ستا په عادت مې خپل ارمان خفه کړ خو فنکاري مې وکړه ښه مې وکړه نه وه شاکر صاحب د غزل په تړاو کې ارشاد استاد جي وګو یو کلام لیکلی شوی دی ډېر خوند الله دې وبخي تسکین مانیوال صاحب امین 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 هغه هم په دې باندې یو کلام شته ما هم ټرای کړې ده ډېر ښه دي اظهرجانه د ورځې او د شپې لري خمار ستا باڼه د ورځې او د شپې لري خمار ستا باڼه بڼونه دې په خپله شه درجار ستا باڼه ما تیره په ژړا شبې یلدا کړه ستا په خوا کې ما تیره په ژړا شبې یلدا کړه ستا په خوا کې خنجر خنجر را پاڅېدل سهار ستا ما تیره په ژړا شبې یلدا کړه ستا په خوا کې خنجر خنجر را پاڅېده سهار ستا باڼه او ستا دوه ماشومې سترګې لکه دوه ماشومې خویندې ستا دوه ماشومې سترګې لکه دوه ماشومې خویندې چاپېره تې ولاړ دي مور او پلار ستا
سترګې لکه دوه ماشومې شومې خویندې چاپېره تې ولاړ دي مور او پلار ستا باڼه ډېر ښه شعر دی دا او د سود او زیان خبرې چې شروع مې کړې نو غوږ شه د سود او زیان خبرې چې شروع مې کړې نو غوږ شه درهم کالدارې نه کنه دینار ستا باڼه واه 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 هاي کرنسي ده هاي کرنسي دینار واه واه سود او زیان خبرې چې شروع مې کړې نو غوږ شه درهم کالدارې نه کنه دینار ستا باڼه واه واه او د کلي مازدیګر دې په مونږ خاورې ویرې د کلي مازدیګر دې په مونږ خاورې ویرې کړو راګډ شو د زړګي په هر بازار ستا واه واه او د کار او د روزګار یې ویستلی یم قسم دی د کار او د روزګار یې ویستلی یم قسم دی قسم دی په کار مې دي ظالمې بس په کار ستا باندې او بغیر له دې نقشه د زندګۍ بیخي خطا ده بغیر له دې نقشه د زندګۍ بیخي خطا ده د ګول دنیا نه تاو لکه پرکار ستا باندې بغیر له دې نقشه د زندګۍ بیخي خطا ده د ګول دنیا نه تاو لکه پرکار ستا باندې او دا خوږ وطن خیبر او کندهار ستا باندې دا خوږ وطن خیبر او کندهار ستا باندې تکرار احتراماً بیا ننګرهار ستا باندې دا سوات تیرا بونیر او پیښور بلاخسته دا سوات تیرا بونیر او پیښور بلاخسته دي بس لنډ به درته ووایم مزیدار ستا باڼه او دیدن د محبوبې قلا منمه خو تسلیم یم دیدن د محبوبې قلا منمه خو تسلیم یم د زړه کورې قبضه کړو ورته لار ستا باڼه او د دومره زړونو وینې دې پیسکلې دي ظالم د دومره زړونو وینې دې پیسکلې دي ظالم پیرۍ کې به هم نه ښکاري بیمار ستا پیرۍ کې به هم نه ښکاري بیمار ستا باڼه درجار ستا باڼه زمانه که تپوس کوې نو لنډ جواب یې دا دی زمانه که تپوس کوې نو لنډ جواب یې دا دی ستا سترګې سادهګانې خو هوښیار ستا او اخري شعر دی چې ارمان مې ستا په ځمکه اسمان کړی دی خو نور بس ارمان مې ستا په ځمکه اسمان کړی دی خو نور بس بخښنه غواړم نور دې شي قلار ستا قدرمنو ډېره زیاته د ټولو ملګرو مننه کوم منصور صاحب ستاسو اظهر جانه کامل جانه شاهد جانه او ډاکټر کرم خان صاحب حقیقت دا دی چې زمونږ مدا هم دغې وي چې دا وړې وړې خوشحالۍ را لوی کړو خلکو ته یوه ښکلا ورکړو چای هم تقریبا په ختمېدو دی لږه چې ترخه وي په ما ښه لګي چای مې په وړه پیاله کې نه لګي موږ به د چای او د حلوا نه خوند ولو د لوی الله په امان ښه